شوالي د پکتیا مرکز ګردیز اوسیدونکی دی. دا یې له تېرو 3 کالو راهیسې دلته پکتیا مرکز ګردیز کې په خیمه کې د ژوند هره شپه سبا کوي. نوموړی د 5 بچیانو پلار و چې اوس 4 حسابیږي. هغه هم داسې چې د ګردیز سخت ژمي او د غربته ډک ژوند یې سلیمان ترې واخیست چې اوس 4 پاتې شول. شوالي وایي چې وفات شوي بچي به مې د لوږې له لاسه کوغارې وهلې، خو غریبۍ دومره لاس وربند کړی و چې زوی یې د لوږې له لاسه ورکړ. نوموړی وایي کله نه کله د ژوند څخه مرګ غوره وګڼم. د سړو د وږې لاسه مې دغه د لاسه ورک دومره زه خفه یم دومره خفه یم چې هغه دغه بچی چې هغه بغارې به یې ویلې وږی به و کور کې به راته ویلې کډې به راته ویلې دغه وړکو به راووتل وایي وړکی وږی د شیدې ورته راوړه. ما ورته زه څه وکړم زه مې د نه کاروبار څه نه کوی سم نه ګاډۍ چلوی سمه ګاډۍ خو دغه د شل وچلوم 100-150 روپۍ واخلم اتې بس دغه جې راتلی نه سم د ګردو نه پتلی نه سم بېرته راسم کور ته راسم. دغه وړکی مې هم د لاسه ورک د وږې د سړو د لاسه مې ورکړی ده. نه اوس څه وکړم دغه د حالات مې تاسې وکتو دا دغه ده دا مې حالات دا مې ژوند ده. زه ډېر خفه یم چې دغه ژوند نه مرګ بېختره ده. شوالي وایي خپلې کورنۍ لیونی کړی یم. بچیان رانه د خوراک او پوښاک شیان غواړي خو زه یې ورته لیکومه کړم. د ما نه مړۍ غواړي د ما نه سامان غواړي د ما ته وایي چې بوټونه راته واخله چې کالي راته وکړه زه ورته چې نسته څه وکړم. شوالي وایي په کور کې دومره څه هم نه لرم چې د مشر ناروغ زوی راځیږ درملنه خلاصه چې د ځان درملنه پرې وکړم. دا مې مشر بچی دا دغه تکلیف لري دا وینې دا کړي ته وګوره دغه خلکو تاسې یې لیدای شئ نږدې نه یې لیدای شئ دا خېټه یې وګوره دا وینې دا خېټه یې وګوره چوره یې ده دغه وس نه لرم زه د خپله د ځان وس نه لرم چې د ګردو تکلیف لرم چیغې تر وایم بغارې تر وایم دغه وس به زه څه ولرم. د وفات شوي سلیمان پلار شوالي وایي چې د ژوند 3 سپرلي یې د ګردیز په سخت ساړه کې په خیمه کې تیر کړل خو تر اوسه مې یوه انسان هم د ژوند پوښتنه نه ده کړې. 3 کاله مې تیر کړي دي په 3 کالو کې سخت زمی راباندې تیر شوی ده د ما غم چا نه ده کړی هېڅ چا هم نه ده کړی. داسې مسلمان نه درته ویلي چې راسه زه کور درکړم کوټه درکړم دا درکړم دا درکړم دغه خیمه کې ژوند تېرو. خو بیا دغه نه ځکه مروه باید د ژوند نه خبره وای ځکه چې له عمره کمه ده خو له عمره کمه ده کلپخه مروه دغه یوه کیسه راته داسې کوي. موږ غریبان یو ورور مې د لاسه ورکړو مړ شو د وږي نه. دا یوازې د شوالي خاندان نه دی بلکې زموږ په هیواد کې ډیر نور خلک او کورنۍ غربت او ناخوالو دومره ځپلي چې د خپل ژوند هره شپه په ډیرو سختیو سبا کوي.